بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د اودس کولو دریم ادب دا دی چې انسان د پوره اودس کولو کوشش کوي او د اندامونو چې کوم مقدار د انځلو مقرر دی د هغې نه د سیوا انځلو کوشش کوي او په احتیاط سره اودس کوي. په دې سلسله کې دوه روایات دي. یو روایت خو صحیحینو دواړو ذکر کړی دی، د نعیم ابن عبدالله المجمر رحمت الله علیه قول دی. هغه فرمایي ما ابو هریره رضی الله عنه ولیدو چې اودس یې کاوه، نو مخ یې وینځو او پوره یې وینځو، او بیا چې کله یې ښی لاس یې وینځو نو ما ولیدو چې هغه د ښي لاس کې د څنګلې نه سیوا کو او مټ ته پکې ورسېدو. دغه شان په ګس لاس کې بیا چې ښی خپه وینځله نو هغه یې د ښی خپې نه سیوا کړه، پنډۍ ته پسې ورسېدو، او دغه شان بیا د ګسې خپې هم دغه مقدار ووینځو. او بیا یې دا وفرمایل چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی و چې تاسو چې یې نو د قیامت په ورځ باندې به د اودسونو په وجه باندې د کامل اودس کولو په وجه باندې روښانه مخونو والی، روښانه خپو او لاسونو والی به یې. نو چې په تاسو کې د چا طاقت وي نو په کار ده چې د خپل مخ او د خپل لاسونو خپو دغه سپینوالی او دا روښانوالی دا سیوا کړي. دغه شان امام مسلم رحمت الله علیه د ابو هریره رضی الله عنه په روایت سره حدیث نقل کوي چې ابو هریره رضی الله عنه فرمایي موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو تاسو ته زه هغه څیزونه ونه ښیم، هغه کارونه ونه ښیم چې په هغې سره الله ګناهونه معاف کوي او درجات پرې بلندوي. نو صحابه وویل ولې نه یا رسول الله، موږ ته وښیه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایل هغه چې دي په داسې وخت کې چې هغه د ناخوښۍ وخت وي په هغې کې پوره کامل اودس کول او جومات ته زیات قدمونه اخیستل او د یو لمانځه نه وروستو د بل لمونځ انتظار کول، دا چې دی نو دا رباط دی، دا یو شپول دی، دا پهره ده، د دشمن مخې ته ودرېدل دي، د دشمن مخې ته ځان مضبوطول دي، دفاع کول دي د دشمن نه. نو په دې کې د اسباغ الوضوء فضیلت ذکر شوی دی چې دا داسې کار دی چې په دې سره الله رب العزت د انسان خطاګانې معاف کوي، ګناهونه معاف کوي او د درجات سره اوچتوي. او دغه شان کوم لومبی روایت چې تېر شو نو په هغې کې دا فضیلت ذکر شوی چې د مسلمانانو به د اودس په وجه باندې د قیامت په ورځ مخونه او د هغوی لاسونه او خپې دا به سپینې روښانه به وي د اودس د وجې، د اودس د کاملولو د وجې. نو په کار دا ده چې کله مونږ اودس کوو منډې نه وهو او په بې احتیاطۍ سره په بې توجهۍ سره اودس نه کوو، بلکې ښه په احتیاط کامل پوره اودس کوو او چې کوم فرض مقدار دی د هغې نه د سیوا کولو کوشش کوو. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.